آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. چین له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ته چمتووالی ښودلی. افغان چارواکو په کابل کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا بحث کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا چمتووالی ښودلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي تېره ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ناسته کې پر یو لړ موضوعاتو لکه په چین کې د افغانستان د سوداګریز ترانسپورتي لوژستیکي او مالي مشخص چوکاټ رامنځته کولو په تړاو خبرې کړې دي. سرچینه لیکي په دغه لیدنه کې همدارنګه د صادراتو معیاري کولو، هوکړه لیک لاسلیک کول، اقتصادي زونونو جوړول، له اوبو، باد او لمر څخه په ګټې اخیستنې سره د انرژۍ په برخه کې پانګونې او د صنعت په برخه کې د افغان انجینرانو لپاره د روزنو برابرولو په تړاو هم بحث او خبرې اترې وشوې. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا سره هوکړه لري او چمتو دی چې د کانونو د استخراج، سړکونو او روغتونونو جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.